موجم کبیر نه هم جلد مولی کوي، موجم کبیر جلد نه هم بیولی کوي. صفحه نمبر 51 صفحه او صفحه نمبر 52. امام طبرانی رحمه الله حدیث ذکر کوي و به قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلنا پیغمبر علیہ السلام ته یو سړی راغی فقال یا رسول الله، نبی علیہ السلام ته عرض کړي د الله محبوبه الرجل یاتینی یرید مالی، یو دشته کې روانه مو یو سړی راغو او مان زما مال لی په زور باندې سوکم. قال ذکره الله، د الله یره ورته یاد کړه چې خدای نه ویریږي. قال فلم یذکر، کاغه د الله یره هغه کینی والله نه را یادې نه من کیږي. قال فاستئن علیه من حولک من المسلمین، غیر چا پیرا چې کوم مسلمانان در نه پراته وي اغي تاوازو کچ مدد مې وکیا. قال فإن لم يكن حولي احدنا، هغه سړی نبی له سلام ته وی کمانا غیر چا پیرا سوک نوی نو بیا سوکما. قال فاستئن علیه بالسلطان، باچا تاوازو کا چې مدد مې وکم. قال فإن باعني السلطان، کا غوم د سپری خودم او انکار وکوه بیا. فقال رسول الله، نبی علیہ السلام ورتوي قاتل دون مالک حتى تكون في شهداء الاخره او تمنع ذلك، بیا ورسره خپل مال باندې جنگ وکم یا به قتل کی د اخرت کې بعد شهیدانو صف کې ولاړی یا باغه قتل کی خپل مال به نه بچ کی. نو ګوره دی حدیث کې نبی علیہ السلام ورتوي چې غیر چاپیرا مسلمانان درنه پراتی اغي ته اغي نه مدد وغواړه، کني باچانه مدد وغواړه. کله بسم الله کې دبا مطلب دا شي چې په یو سخت کې په یو حالت کې غیر الله نه مدد به نه غواړي او که او دی غوښته نو دا شرک فی دعا، شرک فی الاستعانت دی. نو پیغمبر علیہ السلام دغه سړی ته وایي چې ډاکوان په دشت کې روزي وی د نور مسلمانانو نه مدد وغواړه د سخت په ټیم کې ورته سوی دا نه وی چې وای الله مدد باقی سب شرک او بدعت چغي ولګوا او میرے لیے الله ہی کافی ہے بس دا چغي ولګوا. نه واستعن بمن حولک من المسلمین، غیر چاپیره مخلوق نه مدد او غواړه چې راو رسیږي دی غلونه مخلاص کوي. کني باچا ته سو کولېږي چې دلته ځنګل کې غلي دیو سړی نیولې دی راشي خلاصي کوي تینا. نو پته لګي چې یاره د سخت په ټیم کې غیر الله نه مدد غوښتې شي دا د بسم الله د باسره منافات نه لري. الله نه په هر حالت کې مدد غواړه غو خلقن او مخلوق نه غوښتې شي کسبن، خبره باندې پیږي. د ما فوق الاسباب د ما تحت الاسباب قیدونه لګول دا د وابیانو د خېټې قیدونه دي. ومن حذا حذوهم، ذهن دې په کار کوي کنه کوي. خدا بل حواله شو دیور کې صفحه نمبر 28 کې بیا د تحت الاسباب او د فوق الاسباب قیدونه د عبدالسلام رستمی لګی او دلته وی چې ګوره فالمان بسم الله الرحمن الرحیم استعینوا فی کل الاحوال والشدائد والنوائب لا بمن سوا وان كان من المقربین فإن هذا شرك في الدعاء، ودا شرک فی الدعاء دی. او بل زوی چې یاره د اسباب ولاندې خیر دی غیر الله نه غوښتې شي خچې دا شرک فی دعا شو. په دې 27 صفحه کې وای چې و دعا عبادت، دعا عبادت دی. خچې دعا دی عبادت کو نو وای د اسباب ولاندې د غیر الله عبادت روا دی چې وی خیر دی ما تحت الاسباب غیر الله ته دعا هغه تاواز کول هغه نه مدد غوښتل روا دی. نو دعا ته خو ته عبادت وې زم ورته عبادت وایم چې کله دا د دعا د عبادت کو نو وای د اسباب ولاندې د غیر الله عبادت روا ګرځيږي. تعجب. مونږ دا وایو صحابه کرامو د سخت په ټیم کې نبی له سلام ته رجوع کړي دا لکه حدیث پاک کې راځي ریاض الصالحین کې دا حدیث ذکر دی ځان سره ولي کوي دا استادو پکارش صحابه د سخت ټیم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراتل صفحه نمبر 39 حدیث نمبر 35 یو تور رنگ والا زنانه وا عطا ابن ابي رباح وی چې ماته عبد الله بن عباس وی چې تا ته په دنیا کې جنتی بیبي ونه خایم. ما ورته ویل چې ولنه
وراته وی چې دغه تور زنانه وګوره چې په دې لار روانه ده دا جنتی ده. ما ورته ویل چې سرنګه وی قصه راته شروع کا چې دا نبی له سلام تراغه او دې باندې به د مرګو چپراتله. پیغمبر علی السلام ته وی چې ادعو الله ان يعافيني، دا الله نه زما د پاره دعا وکړه چې ما ته الله تعالی عافیت او صحت راکړي. فإني أسر وتكشف، ما باندې د مرګو چپرازي پریوزما چپکیګم او بیا ځان ښکارا کوم. ما ته نبی له سلام دوه مشورې راکړي، کستا خوخه صبر وک الله به جنت درکې او کستا خوخه دعا به درته وکم. وی دی ورته ویل چې دعا راته وکا. نبی له سلام ورته دعا وکا، خو دې دا ورته سوال وکړو چې یا رسول الله صبر کوم خو دومره دعا راته وکا چې دا ځان خو نخ کار کوم الله تکشف نور صبر کوم. نګوره د سخت پټیم کې دا زنانم چا تراغلی و؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغلی و. ایاک نستعین چې پچا نازل له هغه ورته نه وي چې د سخت پټیم کې غیر الله نه مدد غوښتل دعا غوښتل وسیله پینول دا شرکیات دی او شرک فی الدعاء دی او شرک فی الاستعانت دی ځان الله نه غواړه دا څه ورته نه وي. خدای غرنګ مشکات شریف ځان سرولی کې دویم جلد صفحه نمبر 593 1593 صفحه مشکات شریف. روایت د حذیفه رضی الله تعالی عنہ دی. هغه وی چې مامور بیبي ته ویل چې و مور دعنی ما پرېږده دعینی ما پرېږده آت النبی پیغمبر علیه السلام ته ورځم فاصلي معه المغرب دا غسر د ماخام منځ دا کوم او بیا واساله د نبی له سلام نه سوال کوم ان یستغفر لي ولکی ورته ویم یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله ما مبخي او الله زما مور مبخي. مور ما پرېږده ما خام منځ د نبی رسول الله سره کوم او دغه کینم ورته دا سوال تنه کوم چې ما ته زما مور ته د مغفرت دعا وکړه. وی مور مې ویل چې زور شلاړ شي. وی چې راغم د ما خام منځ مې وکړو خو چې څنګه نبی رسول الله ته مخامخ شم وی ما ته وی چې راکه دا مشکات شریف ته مشکات شریف راکه دا دویم جلد پکې وګوره شام زر راواله 593 ګوره مشکات شریف دویم جلد 593 وی چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شوم نو ما ته ډایرک ویل ما ورته یعنی دی ویل چې دې تراغلی يم چې ما ته زما مور ته دعا وکي. اوس ګوره علم غیب د حضور صلی الله علیه وسلم ته وی څنګه چې ولیدم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته ډایرک وی غفر الله لك ولامك الله دې تا مبخي او الله دې ستا مور مبخي. ما حاجتک ستا حاجت دې څه شي راوسته ما حاجتک غفر الله لك ولامك ستا حاجت دې الله تعالی دې تا مبخي او ستا مور دې الله تعالی وبخي څه شي راوسته. نګورا دې حدیث کې دا راغی چې اسالو د سخت پټیم کې ورته زرا غلېوم دا یو سخت مشکل دی چې ما الله تعالی وبخي. دا بخنه دومره اسانه خبره نه ده چې دنیا کې چاته د جنت زیره ملاويږي جزاء الله وبخل دا بلا سخت خبره ده. او دې باره کې دې راغو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته امور نه اجازه غواړي او د څنګه نبی علیہ السلام سره مخامخ شو ناغه مبارک ورته وی ما حاجتو کا سه حاجت راوسته غفر الله لك ولامك پوښل الله دې تاتم بخنو کې استا مور ته دیمو کې چې هغه سم مسلې راوسته او نبی علیہ السلام ولاغه حاجت حل کو. نو صحابه د سختو پټیم کې و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراتله. خدا غرنګ ځان سره ولي کوي تفسیر روح المعانی 22م جلد صفحه نمبر 36 تفسیر روح المعانی 22م جلد صفحه نمبر 36 عبدالسلام رستمی د البحر الرائق روایت په یوزي کې پیش کړي چې چا نظر د غیر الله او منه د کافر شو ځکه د ناظر د عقیده او ساتله چې ان المیت يتصرف فی الامور دون الله چې دا مړی په کارونو کې تصرف کوي الله نه لاندې ولای نه کوي الله نه علاوه نو دې کافر شو. نو دې نه پته لګي چې مړی تصرفات نه کوي نو چې دا خبره سو کوي هغه حیات الانبیاء نه منی کنه او کنه یو سرته وی زه حیات الانبیاء منم او بل سرته وی چې مړی کارونو کې تصرف نه کوي نو چې حیات منی بیا خودی باندې اطلاق د اموات ناروا شو کنه الیک دا زم په کار کوي په دې نقطې کنه کوي. خګوره ورته دا روح المانی 22م جلد 36 صفحه
د سیوطی رحم الله حواله ور کوي او بیا وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام حی بجسده و روحه نبی علیہ السلام ژوندې دی په خپل جسد سره او په خپل روح سره وانه يتصرف او نبی علیہ السلام تصرف کوي ويسير حيث شاء او نبی علیہ السلام ګرځي چې چرته خوښ شي فی اقطار الارض په طرفونو د ځمکه کې روح المانی والا مشرک دی که حنفی دی لګه احناف دادی ښه او بیا سوی وفي الملکوت نبی علیہ السلام عالم ملکوت کې مګرځي وهو بهيئه التي كانت عليها قبل وفاته په هغه شکل کې دی چې کوم د وفات نه وړاندې کوم شکل او صورت مبارک او په هغه صورت شریف کې ملکوت کې مګرځي راګرځي لم يتبدل منه شيء یو شی هم ته بدل شوی نه دی وانه مغيب عن الابصار او صرف دومره دا چې د سترګو نه پټ دی د سترګو نه پټ دی کما غیبت الملائکه مع کونهم احیاء باجسادهم وګوره فرشتیم ژوندې دي په خپل اجساد سره او موږ ته په نظر نه راځي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ژوندې دي په جسد او روح سره او خلکو ته په نظر باندې نه راځي فاذا اراد الله تعالی رفع الحجاب اما اراد اکرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليه الصلاه والسلام عليها لا مانع من ذلك وی کلا چې الله تعالی وغواړي چې د چا د سترګو نه پردي لري کی نو پردي تلري کی دا د کرامتي نبی له سلام په هغه صورت په وی خزان سره خوا کی وګوري چې په کوم صورت د وفات نه وړاندې هغه مبارکو دا روح المانی 22م جلد صفحه نمبر 36 نو چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ژوندې دی په روح سره او په جسد سره وګرځي خبره باندې پیږي کنه نو کچا د سختي پټیم کې د غرنګ ژوندې تا او چې ستا خوا کې درته نخ کاری احیانا باذن الله معجزتن پیږي کنه او تا غت आवाज کو چې یا رسول الله مدد مې وکا نو دې کې شرک د کمزې نه راغی کدا شرک وې ولی روح المانی والا وې چې انه حی بجسده وروحه ويتصرف تصرفا کوي نبی له صلوات و سلام مبارک الک دې شی باندې پوښ ویا نګورې دا د رستمی تحریف دی فی کتاب الله عز وجل اعوذ بالله کیم تحریف کړو کنه پرونه درس پاغیو بسم الله کیم تحریف کړي کني دی کړي او بیا چې دا سمخ کی ورپسې راشي لګلان دی را کوشي نو بیا وای چې یاره ثم علم ان خلاصه جميع القرآن په پوښه چې د ټول قران کریم خلاصه هي الحوامیم السبعه دا هغه اخیرنی او سورتونه دي چې مصدر دي په ها میم سراغی ته حوامیم سبعه وای اشلم نه خورازی کنه ها میم دا او سورتونه دي دې ته حوامیم سبعه وای ودا د قران کریم خلاصه ده بدلیل ما را والحارث وغيره حارث راوی او دا غن غیر نور راویان وای چې دا د قران کریم خلاصه ده ان ابن عباس عبد الله بن عباس ابن روایت کوي چې لكل شيء لباب د هر یو شی مغز وی ولباب القرآن حوامیم او د قرآن مغز ده حوامیم سبعه دا او سورتونه اوس دی وی ودعو الحمامی حوامیم السبعه فی سوره مؤمن وی دعوا د حوامیم سبعه د او سورتونو ویغه په سوره مؤمن کې پرته ده وی قوله تعالی غدا قول الله تعالی دی ځان نه لګیا دی ښه کورته دا داوا کوم حدیث کې راغلی کوم صحابي ذکر کړي نو د رستم او سودم ته بتکشین ان شاء الله پوښ ولې ویغه دا آیت دی فدع الله مخلصین له الدین ودا دعوه ده نه حوامیم سبعه او دا آیه کریمه هم پیش کړي وقال ربكم ادعوني استجب لكم الايه او دا آیت هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين
ای اوس په تفریق ای وی ای غرض داده الدعاء دعا والاستعانه مدد غختل هو حق الله تعالی دا صرف د الله حق دی لا يجوز من دونه بل چانه وی دا روانه دی اوس ورګه کې د خېټې نه لګی اذا كان فوق الاسباب الظاهريه چې کله د اسباب ظاهری نه فوقي نو کرامت او معجزه کې خو اسباب ظاهری نه وی کنه باطینی وی کنه البته خو اسباب عادی نه وی کنه خو د اسباب نه فوق وی د اسباب عادیه نه کنه اسباب ظاهری نه خو هغه فوق خبرې کنه خو پته لګي چې کرامت او معجزه نه منی کنه د کرامت او د معجزې د منکرینو ایجنټ دی عبدالسلام رستمی او بیا وای چې وهذه الدعوه دغه دعوه چې کوم ما کې خدا چې یرا دعا او استعانت دا صرف د الله حق دی غیر الله نه بالکل استعانت ناروا دی وی داخله ودا داخله د فاتحه کې فی قوله و اياک نستعين نو اوسوي فخلاصه جميع القران وی خلاصه د ټول قران دا ده چې انه لابد فی الامور كلها چې په ټول کارونو کې خلاصې نشتا من الاستغاثه بالله تعالی صرف په تمام کارونو کې به امداد د چا نه غواړي د الله نه غواړي مونږ وی که خلقن یادې خو هغه زمونږه عقیده ده په تمام کارونو کې مؤثر حقیقی خلقن امداد به د چا نه غواړي استقلالی طور باندې به د الله نه غواړي او کنه دغه د ما فوق الاسباب د ما تحت الاسباب دغه تقسیم ګوره تقسیم ځان ته خبره ده تقسیم کوم تسلیمم کو خو بیا په دې تقسیم د خېټې نه د تفریعات کول لکه زمونږ د بازي یاران د حضرت شیخ صاحب شهید رحمت الله علیه هغه شاګردان چې هغه د شیخ صاحب د صحبت نه لري پاتې دي او د استمداد مسله کې د شیخ صاحب سره خله په خله خبرې نه دي شوي نو هغه دې مسله کې کله کله داسې مانم ګیله غوندې کوي وایي چې شیخ صاحب خو په دا تقسیم کولو دی پیرت کوي نو شیخ صاحب دا تقسیم کړي او د وابي او د پنځپيري او د منکر د معجزې او د کرامت د مولا صاحب غوندې دا کم تفریح چې دی کوي شیخ صاحب خو دغه تفریحات پې نه دي کړي دغه تفریحات نه منم په دغه تقسیم چې دا کم تفریح ته کې د څه امور بالی تارا پورې خاص کې او څه غیر الله پورې بیا ورته شرک وای شیخ صاحب دا خبرې کم ذکر کړي دا ماته وکړه پرې د تقسیم ما ومنه زغه تقسیم ما تفریعات دی ته کفر ویم دی ته ګستاخی ویم دی ته خرطوب ویم ما زی تقسیم هغه جزه خرطه ما تحت الاسباب ما اوې چې خر د اسباب ولاندې ستا سره مشکل اساني نو ما فوق الاسباب اتوماتیک ثابت شو اوس دا تفریعات چې ته پکې دا کم زینه ثابت دي چا کړی دي د شیخ صاحب دا غړای نه وا شیخ صاحب رحمت الله علیه اعینونی ولا روایت نه دی پیش کړي څه لبیک 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 نو سرت ولا روایت نه دی پیش کړي څه د احمد ابن علوان روایت هغه نه دی پیش کړي څه نو دغه تفریعات ور سره مونږ نه منو الکه پوېږي کنه او دا قیدونه چې لګي نو دا سره وهابیان لګي دغه زما مخې ته کتاب د عبدالسلام رستمی پروت دی دا قیدونه هغه لګولي او دا تمام دلایل چې منکرین پیش کړي هغه عبدالسلام رستمی پیش کړي دي یعنی دا تبیان چې مونږه ختمو ته ډېر اسرار ښکاري شي تبه وهابي او اشاعتي وهابي او سنی اتوماتیکو پیژني چې فلان مولا صاحب سنی دی او کنه وهابي دی فلان شیخ الحدیث صاحب سنی دی کنه وهابي دی خبیا سوي فالباء في بسم الله للاستعانه كما في تفسير ماجدي اهلک هغه نه مونږ انکار نه کوو با بسم الله کې د استعانت دا په ټول امور کې د باری تعالی نه مدد غواړه غو خلقن که مخلوق نه خلقن مدد غواړي شرک دال ترازی دا کم تفریع او کم تقسیم د فوقو تحتو چې تکي دا هیڅ چانه دی کړي غني قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین راشي میدان ته شیخ ښکارا کوي کن وکما قال سیوطی نو راځه ورپس او بیا وای والشرك في الاستعانه وی شرک په استعانت کې کان جاریا ودا جاری وو ومستمرا فی المشرکین فی کل زمان ودا په استعانت کې شرک ودا جاری دی او په هر زمانه کې مشرکانو کې دا را چلیږي او بیا وی فی حتی فی زماننا وی زمون په زمانه کې ودا شرک فی الاستعانت شتا ان من یرد له عارضه وی چاته چې یو عارضه را پیښ شي
او بلیه یا ورته یو بلا را پیښ شي او مرض یا ورته مرض را پیښ شي او یسقط من موضع یا د یو زین را پریوزی او یقلب رجله یخفو وړي فیدعو غیر الله وی دی غیر الله توازونه کوي. نو دا اوس چاته اشاره کوي؟ خپل چا وړېدلې و د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی دی غیر الله ته نامه نشي غسته. نور خو د صحابو ګستاخ دي لکه څنګه چې شیعاګان د صحابو ګستاخان دي، نو مدک کرنګي وهابیان هم د صحابو ګستاخان دي. خپل چا وړېدا غیر الله ته چا وازو کو؟ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. وینادی بیا وازونه کوي یا فلان اعینی مدد مې وکا ودرکنی او زما ته راورسېږه وغیر ذالک ودا سنور امرواله من الالفاظ الشنیعه القبیحه ودا سنور الفاظ بد الفاظ امرواله. وبعضهم يقرؤون القرآن وبعض ورکیا قرآن ملولي ويدعون ودا داوم کوي چې انهم عالمون بمعاني القرآن ودا داوا کوي چې موږ د قرآن معناګانو باندې پوهیږو ما انهم بسرد دي مبتلون في هذا الشرك العظیم وی په دې غټ شرک کې سړي لکه مبتلا دي. دا چاته اشاره کوي؟ دا جوی سیب ته اشاره کوي. دومره خو موږ هم پوهیږو کنه دا حمدالله جان دا جوی سیب ته اشاره کوي ځکه د قرآن علم هغه الحمدلله لرل او هغه د قرآن علم چې بصیر کې پکم عجیب نهج او طرز ذکر کړي مونږ هغه ته سلام کو. موجوده چې زمون کوم مسله چلیدله نو هغه کې د علماء دیوبند ډیرو مشرانو زمونږ تایید کړي دي چې ستا نظریه د دیوبند نظریه موافق ده او استمداد مسله کې مونږ هم دغه نظر لرو. حتی چې عزیز الله مظهری صاحب د اریپور هغه زمون یو کلیپ د خپل آی ډی نه تاییدن شیر کړي والمجالس بالامانه زینم پکار کوي. نو ما عرض دا کول تاسو په خدمت شریف کې چې د څه خبرو کا چیرې د چا خپوړي او چا تعارضه پیښ شي او چا باندې بلیه راشي او چا باندې مرض راشي او د چا خپوړي او د غیر الله توازن کوي دا غټ شرک دی. دی او کو نه وي. اوس براشو صفه نمبر دا هم دغه 28 اوس به مونږ لګراشو چې یاره د خپې وړېدلو په ټیم کې غیر الله ته आवाज چا کړو او دا आवाज څنګه دی ښه دا आवाज چا کړو او دا आवाज څنګه دی. او ها د ځان سره ولیکي د تبیان د رستمی 127 صفحه 127 صفحه د چې کله رد کوي پندا لغیر الله باندې پندا لغیر الله باندې چې کله رد کوي نو التوی چې کچا د عینونی والا روایت پیش کول ودا اخبار احاد دی او اخبار احاد په عقیده کې نه چلیږي. عبدالسلام رستمی وایي چې کچا د عینونی والا روایت پیش کول 127 کې وایي ودا اخبار احاد دی ودا په عقیده کې نه چلیږي. د وابیانو خبر اوري کنه اوري خبر راخه اوس راشه د روایت ته چې خپه ووري او سخت جوړ شي په دغه ټیم کې غیر الله ته आवाज کول څنګه دي او دا چا کړو نو ځان سره ولي کوي. پدې کې زموږ سره روایت خود الله په توفیق سره ډیر دي. خدای یو روایت چې زه پیش کوم نو دا د روایت دی چې دا بالکل سندن صحیح روایت دی. موږ په دې باندې الحمدلله د مناظري میدان کې شواهد او دلایل پیش کوخه. وګوره دومره نقطه ما ستاسو ذهن ته درواچو لرا کدا بصیر چې اعینونی والا روایت باندې بصیر کم دی. ته مال استنه ګورونه کتاب ته ګوره وسی کتابونه رالي عینونی والا روایاتو باندې رد کول چې دا په عقیده کې نه چلیږي. د چا خبره شو؟ د وهابیانو. او دا کتاب کې لیکل او دین ادا ثابتول چې غیر الله ته غیبانه واس کول شي او غیر روحاني مدد کول شي. دا د چا خبره ده؟ دا د علماء دیوبند خبره ده. ولي کوي بصیر 74 صفحه بصیر صفحه نمبر 74 لیکه
73 ولیکي 73 صفحه. اول خو ګوره د الویزوان رحمت الله علیه قول نقل کړي ښه هغه ورځو کې د حواله مو سره دسي ایمرجنسي حالاتونو بسوم راغونډ کې وسو پات و ايضا ذکر علی القاری فی نزهه الخاطر الفاتر د حواله ما ور کړم و فی ترجمه الشیخ عبد القادر رحمت الله علیه من استغاث بی چا چې مدد غوښتو ما باندې فی قربتن په سخته کې کشفت عنه زبیتن لری کما ومن توسل بی فی حاجه او چا چې په یو حاجت کې ما باندې وسیله ونیوه قدویت عنه حاجت به ورته پورا کما وذکر بعد ذلك اشعار او دغه نه پس علی قاری اشعار هم ذکر کړي ایدرکونی دویم وانت ذخیرتی واسلموا فی الدنيا وانت نصيري او بیا سوی قال علی قاری وقد جرب ذلك مرارا فصحا ویسوز الپدی تجربه شوی دا په سخته کې شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ته د پاکستان نه عراق ته وا شوی دی او صحیح د حدیث صحیح ساده دغه قول او دغه وعده صحیح ثابت شوی دا هغه مبارک ورسره امداد هم کړی دی الکه سو کوئی بصویر کې حمدالله جان د جوی سی وای او بیا سوی ومن ذالک ما ذکر فی الحسن الحسین 127 کی وَإِذَنْ فَلَتَتْ دَابَّتُنَا فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ قال مولا علی قری فی الحرز السمین وروى ابن سنیان ابن مسعود مرفوعا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلات فلينادي يا عباد الله اجيبوا فان لله عبادا تحبسه قلت حكى بعض شيوخنا الكبار ګورا بصیر کې بابا وای ویزوایم حکا بعض شيوخنا الكبار زمون د دیوبن اکابرو کې مونږ ته وی کیسه بیان کړي وا چې ان فلتت له دابتنا چې زما سورلې تختیدلې وا اظنها بغلا ګمان می راضی چې هغه اوخوا وکانت يعرف هذا الحديث او هغه ته دا حدیث یادو فقال له نو هغه دا خبرو کچې د الله بندګانو د سورلې میونی سي حبسه الله عليهم في الحال هغه سورلې ورته الله تعالی في الحال را بند کو هغه ته پیدا شو اګور لاندې نور احادیث هم راوړي دي د حسن حسین و اذا اراد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني تبرانی روایت هم راچولې دي نو دومره پوری تاسو ته دا مسله ثابت شوه چې اعینونی والا روایتو باندې وایا استدلال کول د غیبانه چغې د پاره د چارې ده د علماء دیوبند اکابر رائے ده او دی باندې رد کول او دا خبره ور سره کول چې دا اخبار یاد دی او دا پقیده کې نه چلیږي د چا خبره ده د وابیانو خبره ده د عبدالسلام رستمی خبره ده 127 صفحه د تبیان د رستمی عمدہ د عینونی والا احادیث ذکر کوي عمدہ اعتراض پہ کوي چې دا اخبار یاد دی په عقیده کې نه چلیږي او تبیان 28 صفحه حواله مې درکه چې هغه سوی چې د چا خپه وړي دا او د چغه والا غیر الله د چې مدد مې وکاوي دا سخت او شدید شرک دی اوس برا شو مونږه حدیث ته حدیث د الادب المفرد د امام بخاری صفحه نمبر 270 برا شو چې د سختی پټیم کې د سختی پټیم کې د الله دوستانو ته او د الله محبوبانو ته आवाज کول د خپې د اوړېدو په ټیم کې د الله دوستانو ته आवाज کول دا شرک نه دی دا د صحابو نظریه او دا دغه عمل وخه ولي کوي د ځان سره دا ډیر مفید بحث دی ښه ولي کوي د ځان سره الادب المفرد صفحه نمبر 207 باب نمبر 438 باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله امام بخاری رحمه الله باب لګی سړی بسوای کله چې خپه کې درد راشي رګونه ورکی ووړي خپه ووړي خپه کې پله ووړي خپرا بندش سړی بسوي هغه سووي دا چا خپه ووړي د غیر الله ته आवाज کوي دا مشرک دی امام بخاری وی چې خپه کې د پله وړي رګونه بن شي خپه دی وړي سبا وای او حدیث ذکر کوي ښا رقم الحدیث دے 993 او کوم موجوده چاپونه دی ګورغه کې وبیانو ګوته والی دی ښا دي احادیثو کې ګوته وی لګیا دي سند ورخه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان
عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن سعد قال دے فرمای خدرت رجل ابن عمر خپا وړې دا رګونه بنش پخپا کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فقال له رجلنا یوم الګره ورته وی اذكر احب الناس الیک ذکرک یاد کا راو بالا خوخ د خلکو نه جتا توی تمام مخلوق کې جتا تډیر ګرانی هغه راو بالا فقال یا محمد دې आवाज کې چې یا رسول الله مدد مې وکا په جوړه شو سبحان الله او چې خپل وړي رستمی سووي چې خپل دی وړي غیر الله ته د आवाज کو ودا شرک دی امام بخاری په سند متصل صحیح سره حدیث نقل کا چې د عبد الله ابن عمر سے خپل وړي دا غیر رسول الله ته आवाज کو په جوړه شو سبحان الله مشرک چاته ویل صحابو ته ویل کومه تاسو ته وی اوس راشه حدیث کې سندی تحقیق وره اول خدا د دې حدیث باره کې خپل دعوه ځان سره ولیکي ښا د دې حدیث باره کې زمونږ د اهل سنت والجماعت دعوه صدا هغه ځان سره ولیکي د دې حدیث مبارک متعلق زمونږ د اهل سنت والجماعت دعوه چند اجزاء باندې مشتمل ده یو څو داوی مونږ لرو یو داوا دا لرو چې د دې حدیث تمام روات ثقات دي معتمد دي د دې حدیث تمام روات ثقات دي معتمد دي دویم جز ولا ورکی دویمه دعوا د دې حدیث سند متصل له د دې حدیث مبارک سند څه دی متصل له دریم جز ولا ورکی دریم دعوا د هر قسم شذوذ او علت نه پاک دی اوس په تفریح کوي لہذا دا حدیث پاک صحیح حدیث دی لہذا دا حدیث پاک چې امام بخاری ذکر کو دا صحیح حدیث دی اگرچہ بعض کتب الحدیث کې بس سند ضعیف سره په یو بل سند ضعیف سره ذکرې خدا سند چې امام بخاری ذکر کړي دا بالکل کار او صحیح حدیث او صحیح سند دی مخالفین وهابیان هغه چې کم علل د دې حدیث د پاره ذکر کوي هغه ټول مردود دي ښه موږ به داغه وضاحت وکړو دا حدیث په ډیرو اسانید سره حفاظو د امام ابو اسحاق په حواله په خپل کتابونو کې روایت کړي دي دا حدیث ډیر حفاظو ډیر حافظانو د ابو اسحاق نا په کتب الحدیث کې روایت کړي دي چې پاغي کې دا ځان سره ولیکي ښه چې پاغي کې شپږ اسانید هغه صحیح لذاته دي دا حدیث ډیر حفاظو د ابو اسحاق په حواله سره خپل کتب الحدیث کی روایت کړي دي چې پاغي کې شپږ اسانید صحیح لذاته دي دی خو دا خبر واحد دی او هغه انتهایی کمزور دی عبدالسلام رستمی وای کنه ها نو پدې کې شپږ اسانید سدي صحیح لذاته دي او یو سند پکې څه دی هغه حسن لغیره دی او درې سندونه پکې ضعیف دي درې سندونه پکې څه دي هغه ضعیف دي خشپک صحیح اسناد ځان سره ولیکي چې هغه کم کم کتابونو کې ذکر دي زارته یو خبرو کم کزه مړم په خبره بکلک ولاړ یا به دروغ نه رښتیا وي ښه استاغ مغه بستا خپل کمیو کمزورتي چې ته به صحیح نشي ثابتوله او تا ته ورکه خلک شکونه درچي او چې زما د خلی د لیکل ځان سره وینا ځان سره ولیکي او دشمن ته میدان کې و ان شاء الله جسترګي به درته خړو وخته ښه شپږ صحیح اسانید دادي نمبر 1 طبقات ابن سعد طبقات ابن سعد سلورم جل 154 کې دا حدیث په سند صحیح سره ذکر دی
طبقات ابن سعد سلورم جل 154 کې دا حدیث په سند صحیح سره ذکر دی. نمبر 2 مسند ابن جعد کی په جل نمبر 1 صفحہ نمبر 369 کی 68 69 70 309 شپیته کی مسند ابي جعد اول جلد 309 شپیته کی دا حدیث په سند صحیح سره ذکر دی. دریم ځان سره ولیکي عمل اليوم والليله لابن سنی رحمه الله 142 صفحه کې دا حدیث په سند صحیح سره ذکر دی. جل یو دی بس دا. سلورم غریب الحدیث للامام ابراہیم ابن اسحاق الحربی للامام ابراہیم ابن اسحاق الحربی غریب الحدیث د امام ابراہیم ابن اسحاق حربی دویم جلد 674 صفحه کې دا په سند صحیح سره ذکر دی. دویم جلد 674 صفحه. پنځم نمبر غریب الحدیث عمدہ کتاب دی د امام ابراہیم ابن اسحاق دویم جلد 673 صفحه کې په سند صحیح سره ذکر دی. شپږم نمبر تاریخ دمشق للامام ابن عساکر د امام ابن عساکر تاریخ دمشق یو دیرشم جلد صفحه نمبر 177 کی په سند صحیح ذکر دی. جلد نمبر یو دیرشم او صفحه نمبر 177 کی دا په سند صحیح سره ذکر دی. وابیان چې کوم تخریج په دی البانی یا نورو کړي دی ادب المفرد باندې اکثر نسخونه د یا محمد الفاظ هم لري کړي دي ښا یا محمد یا ور سره نشته دی محمد ډایرکټ لیکلی او چې کوم کشته هغه اعلان دی لیکلی ضعیفون پارام کې نه ضعیف نه دی شرمیدلیا چا دې ته ضعیف ویلې دی. مونږ به یو راوی ته د تفصیل بیان کو غوګونی سم. اول راوی پدې کې موږ سره ابو نعیم دی ولیکي اول راوی په سند د الادب المفرد کې څوک دی ابو نعیم. ابو نعیم سنه ولادت داغه 130 هجری ده. سنه ولادت داغه 130 هجری ده او سنه وفات داغه 217 هجری ده او کل عمر داغه 87 سال جوړیږي. و اتیا کال ده ابو نعیم رحمت الله علیه عمرو سنه ولادت 130 سنه وفات 217 او کل عمر 87 سال. نامه سوا ابو نعیم خو کونیش و مکنو ابو نعیم سره نامه صدا نامه ولیکي اسمه دوکین نامه د سوا دوکین وا دال سره اسمه دوکین عمر ابن حماد عمر اولی کی اخر کې ور سره وولی کوي عمر ابن حماد ابن زهير ابن درهم ابو نعیم التیمی الطلحی اسمه دکین عمر ابن حماد ابن زهير ابن درهم ابو نعیم التیمی الطلحی حافظ الحدیث یولا کا حدیث ورته یادو حافظ الحدیث احد الاعلام فغټ علماء کی یو غټ عالمو. ابن معین د باره کی فرمایي چې ما د دوو کسانو نه زیات ثبت تثبت والا بل څوک نه دی کتلی. دو کسان ډیر تثبت والا او ډیر ثقه کسان د دوه نه علاوه ما نور څوک نه دی کتلی. یو ذکر کوي عفان راوی
دا ابن معین وای او دویم چې دی ابو نعیم ذکر کوي چې کم د بخاری په سند کې مونږ ته اول راوی راغلی دی چې بخاری وای چې حدثنا ابو نعیم ابن معین وای د دنا تثبت والا شخص ما بل نه دی کتلی امام احمد ابن صالح فرمائی امام احمد ابن صالح فرمائی ما د ابو نعیم نه علاوه بل رشتونه محدث لیدل نه دی دا وره امام احمد ابن صالح فرمائی ما د ابو نعیم نه علاوه بل رشتونه محدث لیدل نه دی دی براپاسی وی دا حدیث ضعیف دی او خبر واحد دی لګ دی کتابونه د جرح او د تعدیل هم کتلی دیو کنه هم دغه د اردو پښتو دی تبیان د رستمی ته بټول مرناس دی ابو حاتم رازی وی ثقه متقن ابو نعیم ثقم دی او متقنم دی کرا علم والا سړیو ابو حاتم رازی سوی ثقه متقن یحیی ابن سعید قطان وی یحیی ابن سعید قطان وی چې کله زما موافقت ابو نعیم وکي کنه نو د اچا مخالفت داغي پروا مې نه راځي تکړه دي چې ابو نعیم زما موافقت کوي د اچا د مخالفت پروا مې نه راځي پاغي مې غوګم نه ګریږي د ابو نعیم غوندې ثقه سړی چې زما موافق شي د نورو څه پروا وي زکوما الګه پوریږي کنه لکه زه وایم چې ما سره سنت الله برهانی سے عقیده کې موافق دی نورو د څه پروا کوم د څه مثال لیکه چې یحیی ابن سعید قطان وای چې ما سره ابو نعیم موافقت لري د نورو د مخالفت می پروام ناراضي تهذیب الکمال اوم جلد 326 صفحه اصحاب د صحاح ستو د دنا احادیث روایت کړي دي اصحاب خاوندانو د صحاح ستو د ابو اسحاق نه د ابو نعیم نه احادیث روایت کړي دي ولی کوي د ځان سره طبقات المدلسین صفحه نمبر 23 دا د ابن حجر اسقلانی سے کتاب دی طبقات المدلسین 23 صفحه علامہ ابن حجر اسقلانی فرمائی دا ابو نعیم بارکی کوفیون دا کوفی راوی دی کوفیون من الشیوخ الکبار للبخاری دا د امام بخاری په غټ استادانو کې غټ استاد دی اې د امام بخاری استاد پس یو سړی را پاسی او دا ضعیف دی او دا فلان دی امام بخاری ضعیف استادان نه نیولخه امام بخاری استاد به یو د سیاق وادي خوا سړی وي او بیا وی ابن حجر چې احمد ابن صالح المصری هغه دی ابو نعیم موصف کړی دی په تدلیس باندې چې د کې د تدلیس مساله وا نو کوابیان دا وی چې د مدلسو نو جواب به ولور کی چې دا تدلیس په د کې لګو یو محدث هم د دې تدلیس ته اعتبار نه دی ورکړو نه ورته کتلی دي سره دا غلط تدلیس د روایت مقبول ګرځولې دي اخذ ته کړي دي استاد منلې دي ثقه ورته ویلې دي اعتماد په کړي دي الکه پوریږي کنه ناول راوی پدې کې څوک ابو نعیم دی هغه دغه شخص چې موږ دغه د څومره محدثینو د اصحاب جرح او د تعدیل د امامانو په حواله دغه ثقاحت ثابت کوي بفضل الله وعونه عز وجل بیا وی قال حدثنا سفیان ابو نعیم وی بخاری وی ما ته حدیث بیان کړی دی ابو نعیم وی ما ته حدیث بیان کړی دی سفیان